نوروای دا چاکلټیټه ته دی आवाज کړل کنه دی شیر رحمانه کړی مې دی وته आवाज خو دا غس عجیبه روجه ده سهار چې پېشمنۍ وشي او خولې ته دغه بوکه واچوي او بیا چې یو منټ یا نیم منټ یا زه وایم چې بیخي د الله اکبر سره راپاسي مخکې نه راپاسي پوه شوې یا لکه چاکلټیټې راځه کنه لا دا یو شپږ منټه لا پاتې و د وخت وپاڅولم ما درته نه یو منټ نه مخکې نه پاسي وای د وخته وپاڅولم چې د ده لا څنګه روجه ده چاکلټیټه بار زمونږ خر ولاړلې په دې پټي کې چغې وهلې خلک مای په عذابوي نو خولې ته مو له هغه بوکه واچوله ما چې خلک نه په عذابوي د هغه او ستا یو مثال دی مونځ او دس خو ته نه کې شیر رحمان هغه ته هم پته ولګېدې چې جوړیدار مې راپاسي که نه دا هغه یو شی دی هلکې خبرې نور پرېږدئ بسم الله کوئ دوا وکئ ټایم لږ دی د دوا د قبلېدو ټایم دی دوا وکئ هو دا خو شپږ منټه پاتې دي زه به د 500 ورنسي ووایم دا ټایم به پوره شي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الله را یاد مې شو دا نسوار علمه چې ځانه چونډي جوړ کړم نه هله چونډي او چې دا پکې زه مخې ته کېدم وزاره که لا ټیم شته خدای دې بیخ وباسه په دې ټیم کې خلک وایي چې چېرته دوا مې وکړې الله پاک دوا قبله دا ته څه په ګډوډو سره د الله نه وغواړه څه غواړې چې درکړي دله د الله نه دا غواړم چې دا بنک دې ضرور وایي وږی شی ما بس دقه د خېټې لیونی پوه شوې خلک وایي چې دا ټیم نور وګد شي الله پاک وایي زما نه وغواړئ په دې ټیم کې پوه شوې مونځ او دس خواست ستا نشته خولې ته دې هسې په سپوره بوکه اچوله ځان دې د لوږې مړ کړو پوه شوې دا روجه اړو ستا روجه نه ده ووایه بارې ووایه خدای دې مړ وباسه مړه دا څه په ګډوډو سر یې سړیه د روجې را باندې که څه اثر وکړو دا خپل بچي خو راته څه پردي ښکاري دا ښځه خو راته هم څه پردی ښکاري دا سیده لکه پورې سوالګرې د روژې که څه په ما سر کوم شاټورو د پلار خو ته سر ناشنا ښکاري دا کور هم پردی دی اقه دې داسې راته ښکاري چې پردي کور ته راغلی یا الله پردې مې وساتې اوس اقه دې شیخ هم را روان دی د کور مالک دی که څو یا رب اوس مې پردې وساتې جی خبره شي ځکه څه پردي کور ته رالمه شیخ صاحب تاسو کېنئ جی اصل خبره دا ده که نه چې زه پردي کور ته راغلی ته دغه سړی نیول غواړې هلکه نه چې تاسو تکلیف مه کوئ روژه ماته به خپل کور کې وکړم ودرېږه کنه درځم درپسې د شاټورو پلار راته داسې منډې ما روژه باندې ولګي ته دغه سړی نیول غواړې هلکه هړی وله بانسر به کم پټ نه شي وله زه یې د مزد ویکټ ولم قدس روژې راله ماته کړه ورشه د شاټورو پلاره ته موټرې نه ونوځي منډه که نه به وځي هلکه دا ته ووایه ته د ما د کور نه څنګه اجازت راغلی یاره شیخه که تا اجازت راکړی وی نو بیا راتلی شوم ګاډې واډې ووایه که نه وژنم د ځمکې نه دې راچومه صفه حل وایه یاره جي په خدای یقین وکړه که ته خبر یم چې ستا کور ته زه څنګه رالمه ثوابۍ روجې مې دي پوه شوې ما وې دا روجه به لنډه کړم د کور نه بهر ته راووتم بیا نه یم پوه شوې چې ستا کور ته څنګه رالمه او بله دا ما ته ډاکټر ویلي چې د خدای دپاره دنګ ځای ته به نه خېږي زه ناجوړه یم سترګې مې تورېږي ما کوس کا ډاکټر راته دا هم ویلي چې ته ذهني معذور نفسیاتي ناجوړه پوه شوې د خدای دپاره چې زما په دې کې هېڅ غلطي نشته زه ناجوړه یم که یقین دي نالې دا والی ایک بات خچرګۍ خرڅه نه کې ایک بات خچرګۍ خرڅه نه کې د خدای دپاره کوز مې که سترګې مې تورېږي کوز مې یا شیخه خپله دې را سره وکړه خو دا راته ووایه چې روجه خو مې نه ماته شوي که نه نه روجه دې نه ماته شوي ځه سر دې مات شو ده کوزېږه او ستا دا ښځه چې مې ولیده په دې خو روجه نه ماتېږي که نه خو هسې دا څه ښځه خونده ده خو نرخځی دی شیخ هسې خپلو کې ما وې دا شی دې په مارچه کې اخیستی دی او که په ګباړ کې دې اخیستی دی د شاټورو پلار دې خوښه
بل بنسر درغه قادس شیخ له روزه ما تکړه دا که سړی نیول غواړي هلکه هلکه نور وای ته ډېره مزه یې وکړې او کنه یاره د انډیا د فلم به ډېر خوند وکړو یاره او یاره اوس څه کوو یار اوس څه کوو دا خو لا شپږ ګنټې پاتې ده الله ولي پوه شوې داسې چل کوو چې د بدر منیر لاله یو دوه فلمونه پکې شغو داسې وکړو او کنه زه داسې به د هر څه نه دا فلمونه ښه دي که اوس بهر ته ووتو د چا شیطاني به کوو د چا په سر بس غیبت کوو تا ته پته نه ده بالکل او یا به په بازار کې چاله په وال ورځو نو ښه خبره نه ده چې یو دوه درې فلمونه پکې شغو مړه او مړه ټیم پې ډېر ښه پاس کېږي ولګو اوربل اوربل دا مې درته ولګو اوربل ګوره دې کې ډېر ښکلی کار بدر منیر صاحب کړی الله دې وبخي ډېر ښه کار یې کړی پکې د دې ګانې تا اورېدلي او ولې نه دي صدا بهار ګانې دي صدا بهار داسې ګانې چې سړی واوري نو خوشحاله شي خوشحاله بالکل بالکل او کوم څه شروع کېږي د خلاص الله أكبر الله أكبر. Nope. Nope. دا که سړی نیول غواړي هلکه سړی ونیسه دا که سړی نیول غواړي هلکه سړی ونیسه داره په خړې کې بوجي کوم ځای لاله په مایده به دې بوج نه یاره تا چې کوم راشن وخوړو دا خو مشینري هم نشي ازمولی او بیا یې ګېډه لاندې ده باندې نه ده په دې ځي لږ سوچ په دې کړی او دا خوراک به دې بل ټایم خوړلی او که نه دا ستا نه تښتېدو لاله بروډ نه تښتېدو په سبب بیا روژه وه یاره نو د ډاکټر ته ټلیفون وکړم اوس نو هلو ډاکټر صاحب زما د ورور یو سوزکی فروټ وهلی خو اوس څه به کېږي یاره فروټ خو ګران دي خو داسې ګورې روغ نه راوځي که ستا دا مطلب چې روغ نه ډاکټر صاحب فروټ په ګولۍ ساړه شي خو چې زما دا ورور ښه شي اوس نو صحیح شو ډاکټر صاحب بس درولم یې یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مازدیګر دا مونځ راباندې خیر سره وکړو او د خیره سره 2 ګنټې ټایم دی په دې کې به خپل ختم هم وکړم یا الله ته راضي شي یا الله همونږ وبخې ټول مسلمانان وبخې د برکتونو میاشت ده چې ختم پکې وکړو یا الله ته موږ معاف کړې ټول مسلمانان معاف کړې چپشئ وړئ تاسو ما څو پیرې پوهې کړئ چې شور مه کوئ زه وته یم نه ټپ کېږئ څه شوې لور څه شوې ته راشه دا واړه ما تا ته ونیس پوهېږه روژه مې ده په خبره نه پوهېږئ په هر ټیم به تاسو پوهېږئ سړی خوب ته ونه پرېږدئ که چرې وکړو نو خلاصوم ورته ګورئ بې خوباسه ودرېږه نور وایده څه شول دې راکړلی مړه څه به ورته ووایې سړیه 2 پیرې په 2 زره ووتم چې چغې مه وایه روژه مې ده روژه مې ده اوده یم خو ځانه باړه مې نه او دې ښځې ته به لګیوئ ته به ورته وایې چې موږ ورته څه ځناور ښکارو که څه یو مړه و د الله ولی دا روژه یوازې ستا ده د دیو هم روژه ده ګوره په پېشمني کې دیو ټیک 2 ګنټې مخکې پاڅي او موږ له خوراکونه تیار کړي او بیا زموږ نه 2 ګنټې وروسته دیو څملي ولې هغه لوښي لرګي ځای ته کوي او د ماسپښین بیا د دیو ډیوټي شروع شي موږ له پخلی تیاروي او ته ودی او چې ماښام شي نو موږ ورته وایو په دې کې مالګه ډېره ده او په دې کې کمه ده د الله بنده داسې نه دي پکار دا هم د خدای مخلوق دی او روژه د ذکر میاشت ده د خوب میاشت نه ده په دې کې عبادت کوه په الله باندې ځان وبخه د بعضې خلکو د روژې نه دا پته لګي چې دوی روژه د ځان دپاره نه ده نیولې بلکې د کور په خلکو یو غټ احسان کړی دی خو روژه د صبر میاشت ده روژه د برکتونو میاشت ده
د دې میاشت نه پیدا واخلئ پته نه لګي چې زموږ په ژوند کې به دا میاشت دوباره راځي او که نه راځي. په دې میاشت کې د غریبانو خاص خیال وساتئ.